دوی د یو مدرسې د محتمم خبرې واورېدې چې دومره دردونکې او بګنونکې وې. تاسو باور په خدای وکئ چې د هندوستان سره بارډر باندې دوی وایي هیڅ مشکل نسته، مشکل د افغانستان له فرضي کرښې نه ده. دې کې دوی دوه هدف لري. کله چې برید په پاکستان کې کیږي که بلوچستان کې کیږي وایي هغه له افغانستان نه سوی ده، رهبري له افغانستان. دا پوهېږي د څه شي دپاره کوي. دلته نشنلستان، دلته مذهبي ګوندونه، دلته سیکولران ټول دوی په یو پیج باندې راغونډول غواړي. د دې په خاطر باندې مخکې نه دوی ذهني کمپاین کوي. نن منیر شاکر، پرون حامد الحق، بله ورځ په کوټه کې د علما ټارګټ کوي او مستقیما پړه په افغانستان باندې اچوي، تر څو هم مذهبي ګوندونه هم سیاست. له دې نه وروسته به وګورئ تاسو نشنلستان د دوی په سر کې ملولي ده. دا د ما غویی نه ده، دا دومره بیا عقل ده. دی به همدغه روژه کې یا له دې روژې وروسته وژل کیږي. دا یاد ساتئ. او ځینې نور نشنلستان هم ټارګټ او هدف دي. د څه شي په خاطر یې واجنې ګټه پاکستان ته شته. ملولي پاکستان ته تاوان رسولی؟ نه. منیر شاکر تاوان رسولی؟ نه. حمید الحق تاوان رسولی؟ نه. د دوی هدف ده یو خو د دغه د استجمي بریدونو د خلکو توجه دی خواته اړي، بل دغه مذهبي سکالرانو ته، نشنلستانو ته دا ښیي چې تاسو مونږ نه یوه حلقه ده په افغانستان کې هغه تاسو وژني. نو دوی به د حکومت د اتحاد په خاطر باندې یوه غونډه راوغواړي او هلته به کینی ماجر باسو ماجر نه باسو، ولې باسو ولې نه باسو. په دغه باندې هم زه درته مفصلې خبرې کوم. نو دوی د افغانستان کې د هدفي وژنو دپاره، د نظام د تخریب په خاطر باندې، د نظام د منځه وړلو په خاطر باندې کوز پښتانه منسجم کوي چې یو خو ټي ټي پي په باندې وځپي. په عین حال کې دوی غواړي چې دغه څه چې په پاکستان کې روان دي روزانه چاودنې دي د دغه د مخ کابل ته راواړوي. یو خو به دوی نړیوالو ته وایي چې وګوره کابل کې اوس هم حالات ښه نه دي. دویمه خبره دا دوی به د خړو اوبو کې مایان نیسي لکه تېرو 40-50 کلونو کې چې نیول. په ضمن کې د ماجرو خبره، ماجر دوی په ټول ژوند نه باسي. تو وایې ولې؟ د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان د اساسي قانون مطابق هیڅ بهرنی سیاست کې دوی صوبایي حکومتونه دخل اندازي نشي کولی. صوبایي حکومتونه د بیا رغونې لپاره، د عمراني منصوبو دپاره، د انتخاباتي کمپاینونو دپاره هغه خپله حدود ورته قومي حکومت یا مرکزي حکومت ټاکلی دي. پاکستان اعلان کوي چې ټول مهاجر په 1 سپتمبر وستل کیږي، خو په کابل کې ناس حکومت ورته وایي ښه راغلاست. فشار نه مني، تورخم دروازه اوس هم بنده ده. خو قسم درته کوم عبدالله وروره چې کوم شیان ما په پروز کالې په روژه کې اخیستې دي، د ورځې 1.5 لک روپیو زه مواد خوراکي اخلم، 100 روپۍ تغییر پکې نه ده راغلی. هماغه پروزګنی لیست د همغه مطابق هماغه شیان زه اوس هم له همغه هم د فروشي نه اخلم، یا 100 افغانۍ کته یا پورته. 8000 کېدلې 8200، 8000 کېدلې 8000. کنې د تورخم بندول به د افغانستان د اسعارو په بیه باندې په خوراکي توکو خو څه قاعده به تاثیر کوه. موږ بدیلې لارې لرو. نو د فشار د عالي په توګه باندې دوی اعلان وکړه چې موږ به په 1 تاریخ باندې افغانان باسو. چې کله پوه شو چې دا فشار خو د کابل حکومت نه منه، دویم اپشن یې څه شی وکاروه؟ ګنډاپور د ډنډاپور د داسې برید هغه راجیګ سو. وای افغانان وستل خو څه کوي چې موږ افغانانو ته شناختي کارډونه ورکو. دا د صوبایي حکومت د صلاحیت نه بارې خبرې دي. دا چا ورته ویلي دي؟ دا مغه مرکزي حکومت ورته ویلي چې کار خرابه ده، افغان مهاجرین وځي چې دا ووتل موږ جام یو. دا د سرو زرو چرګان دي د پاکستان دپاره. نو اوس د صوبایي حکومت په توسط باندې دوی غواړي چې بیرته د خبرې نه تیر سي. مرکزي حکومت بوي چې والا صوبایي حکومت موږ سره جوړجاړی نه کوي. تاسو هغه د کټاساري د جانا چیکزي ټویټ وګورئ چې د صوبایي حکومت دا ټول یو گیم ده. ولې موږ دغسې نشو کولی؟ که په پاکستان کې هندو وژل کیږي هم موږ باید پې باندې د مکر اوښکې تویې کړو، ورته ووایو چې دا خو پاکستان امن نه ده. موږ وایو دا ښه وشو،
دا ښه وشو. وروره موږ یې څه کوو؟ زما په هیواد کې فرقواریت نشته، زما په هیواد کې مذهبي جنګونه نشته، زما په هیواد کې قومي جنګونه نشته. دلته نه بلوچ ازادي غواړي، نه ایماق غواړي، نه هزاره غواړي، نه تاجک غواړي، ټول موږ متحد یو. مشکل هلته ده. راځه دې ته پوکای ورکه. زه خپله خاوره باید ترلاسه کړم. په کوزه پښتونخوا کې چې څومره پښتانه دي، هر قوم څه ده، زما د هغه په فکر جوړولو پورې کار نشته. خاوره زما ده، زما په خاوره پراته دي. یا به زما تذکیره مني او یا به دا خاوره پرېږدي. راجي که دا ګلخان راجي که زه د سره خبرې وکړم. نشته جنرال صاحب، ما انوایټ ولېږو ولاړ. زمونږ مبارزین صاحبان هغه راجیک سوی فلانی ټویټ کړی د دې کې دا وګوره. وروره زما 13 کلنه جګړه دغسې خلک تاریخ پې لیکي، ما ته مخې ته پروت ده. ته راجګېږي د دې په ځای چې ته سیاست وکړې، د دې په ځای چې د یو هېواد ورته پوکای ورکې. د دوی په نامنۍ کې زمونږ ګټه ده، لکه څنګه چې زمونږ په نامنۍ کې د دوی ګټه ده. هغه راجګېږي معتبرې رسنۍ د افغانستان په خلاف او د دې نظام په خلاف تبلیغات کوي. مونږ په تاجک ښه دغلته یوه ډمه ده په نامه د نجیبه فایز باندې. تاسو وګورئ چې عیسی یې څومره پروموټ کوي، څومره لابي ورته کوي. دغه ډمه هغه ساتي د تا په خلاف یې کاروي. دغه ډمه چې د هر چارواکي غېږې ته ځان د $100 په خاطر رسول. مال کې چې د یو کس تر چې لانجه کوي ورمنډه پکې داسې یو رقم ته حال شروع دی. قوت لري کوم زور چې په ده کې دا په بل شي کې نسته. دا هغه ډمه ده چې زه ماشوم هم دا په دې حالو د روغ لیوني په ډرامو کې د اسماعیل شاهد سره کار کوه. داسې ډم نسته چې د غېږې ته وردانګلې نه وي. داسې چارواکي په پاکستان افغانستان کې نسته چې د میله نه یو سره ګرمه کړي. هغه راځي د افغانستان د تاجک او د پښتون په نامه باندې، د هزاره او د تاجک په نامه باندې هغه کوي. یعنی چی شي چې د هغه جې ډمه 10 کاله د افغان کادر په نامه دغه فهیم به ورته کادر ویلې. د کادر په نامه د ټولو چارواکو غېږې ته واچوه. نن تللې ده هلته بیرته پاکستانۍ سوله. یو لیکلي د خدای لپاره جنرال صاحب ملاله ورته یا ملاله افغانه ملاله هغه وخت دا راجیک سو. د په تلویزیونو کې به کوم شیان ویلې، کوم د تمسا او د بېغیرتۍ او د مکر اوښکې به یې تېرولې چې د ملي اردو عسکر مړ ده او فلانی دا ده او دا کرکټ ده. نن د تا په کرکټ هم ملنډې وهي، د تا په سرباز هم ملنډې وهي، د تا په چارواکي ملنډې وهي. په غني څوک ستایي؟ هغه څوک ستایي چې افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې به شهر ویانا خوش آمدي. د ټیک ټاک فالوري وګوره، د هغه خبرې وګوره، د هغه اکټونه وګوره، د هغه ویډیوګانې وګوره چې راځي مارکیټ ته. ورکه چاټ جی پی ټي ته ورکه د هغې په اړه معلومات د پکار دي. معلومات ما سره سته. دا خبره نو همې د یو هیواد، د یو ایټمي هیواد چې د یو ګاونډ په هکله باندې دومره دا څو ورځې مخکې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کومه ډرامه په د خیبر پښتونخوا کې وشوله، ولې به ویده یو؟ ښځه راجګېږي منځ حقوق او چادري ور په سر کې هلته یې کښېني. صرف یاده شوله، په خبرو کې یاده شوله، د بحث نه ده چې بحث پرې وشي، بس د خبرو په جریان کې رایاد شي. د مثال په توګه یعنې څه شی؟ د پاکستان په یونیورسټیو کې یو استاد راجګېږي له 4,000-5,000 جنکیو سره جنسي اړیکه ساتي. هغه راځي دلته د ما په هیواد کې د ښځو حقوق غواړي. یو هیواد کې چې له مړي سره جنسي تیری کېږي، د هغه هیواد چارواکي راځي دلته د ښځو حقوق غواړي. یو هیواد کې چې ښځې قانون پاس کېږي چې میرا جسم میرا مرضي، هغه راجګېږي په افغانستان کې د ښځو حقوق غواړي. یو هیواد فوز او ادارې چې ښځو له کوڅیو نیسي په سړکو یې کش کوي، هغه راځي په افغانستان کې د ښځو حقوق غواړي. یعنې څه شی؟ بیا دغه مبارزین چې پاکستان خپل دښمن بولي
او پاکستان بربادي ارمان ده. نن اماغه مبارزین راجګیږي د پاکستان په طرف باندې ولاړ دي، هلته جګړه نه غواړي، هلته مصالحانه جدوجهد نه غواړي، په افغانستان کې غواړي. هغه چې د لر او بر سندرې راته وایي هغه نن کرا ناست د پاکستان کې امن غواړي، دلته اور غواړي. ما پرېږده، افغانستان ډېر تیکه تیکه ده. یوه خبره وروستۍ خبره چې بیا مې خبرې زیاتې نشي درته زیاتوم، که یو وارې د افغانستان ولس، دوی خو وایي چې افغانستان ولس له موږ سره د نظام زموږ خلاف ده، که یو وارې د افغانستان د ولس دا قیزه د اس د حکمرانانو له واکه ووتله او حی علی الجهاد کړل، قسم مې د په خدای چې د ورځې 500 استشهادیان در باندې اوسې لا به هم دا د استشهاد لړۍ ختمه نسي. د افغانستان ولس چې څومره کرکه له تاسو نه لري، څومره نفرت له تاسو نه لري، هغه کچه تاسو نه ده معلومه کړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب کومه کنه ته مثلا ډیر قضات زم افغان یم سیده دغه شل کله چې افغانان شهیدان کېدل د ملي اردو نظامیان او تا په افغانستان کې اجنټیاوي ورکولې. کامره دې خلاصې وروره، کامره خو خلاص نشم ډارېږم نه، ما خو جنګ راغلی خبرو ته خبر ته راغلی ما دغه شل کله چې جمهوریت سره شهیدان کېدل. ګوره ته جنرال یې یو دقیقه حزبي جانان حوصله خپل او پردې دروازه ما سره دروازه په ځان نه جوړه خپل او پردې په پیژنې. ګوره جنرال ما تقریر راکا ما تقریر دغه هر یو مبارزه جماعت عمر استعداد نه د تا ته خنار ته صبر وکړه زه د حزبي جانان اول خو ستړی مشه په خیر ګوري پاره نه پکې وته خبره باور وکړه ولې نه حزبي جانان د ما ملګری دی، زه احترام کوم. پکې وته خبره وای دان عبد الله ورو ګورې چې په نوم غلط مسلمان کلاک کې هغه حزبي ما کنه حکمتیار صاحب چپ کړم په مخ باندې هر متحد ملت کو سیزه چپ کړم په دغه طرف ځان به باندې کوی سوي او دین به باندې کتل کوګونی سره هغه ته وی چې په لاسونو چپ کړی هغه ته وی دغه موضوع چې وا لکه صبر وکړه. ګوره دغه موضوع یا ستخور سره خپل پټه کته زه سره نه غږیږم، تاسو سره غږیږئ زستره وای حزبي جانان محمد د ملي اردو شهیدان ته پوس مقدار ویلي دي. حوصله لکه صبر وکړه، فقط یو خبره زه کوم بحث کو جنگ نه کوو موږ تاسو ورونه یو افغانان یو خلک نه ما سره په پوتې ما سره په اسلام خبرې وکړه اسلامي خبره ده اسلامي صبر وکړه جناب کنه بیا زه کته کوم ته لکه صبر وکړه هغه تواب عبد الله صاحب دار بکای زه یو خبره کوم تواب صاحب هغه لاړو خو زه یو خبره کوم وګورئ تواب صاحب ګورئ کار چا کړی بیرته پوي کوي د خبر پورته کوي د خبرو حق مته شي توهین ورته په دلیل د خبرې کوي. زه د سره خبرې نه کوم بالکل سره خطر غوګونی سره ګورئ زه یو خبره کوم. دا موضوع په کوم ځای کې و؟ دا موضوع څومره د افغانانو د اتحاد او د اتفاق او د یو دښمن په مقابل کې د خبرو هغه منځ ته موږ داخل شوي وو. حزبي جانان راغی دا موضوع د هغې طرف نه راواړه ولا مقصد دا دی چې موږ په افغانستان کې داسې نه زه دته احترام کوم. ګوره واقعا دا د ښې به اوري لاندې بحث پې نه کوو سړی لاړ بحث پې نه کوو سیاسي بحث زه په دې بل طرف بحث کوم، زه په هغه بحث نه کوم. زه په دا بحث ټوله ګوته په دغې فدا محمد کې ده. ښه دا فدا محمد لږ حلال کوي. زه خو سید خو هغه پرېږدی موضوع راواړوئ خو زه وایم ګوره انا د رام خیر ده. ګوره زه وایم چې کله د موږ موضوع د دښمن په طرف کې په همغې طرف رزمامده شل ته دښمن نه ګڼې ما دښمن ګڼې حزبي ته لږ حوصله وکړه خیر درو حوصله کوو ګوره پیدامده ذکر موږ په څونه شیانو ګوره که موږ افغانان په څونه شیانو کې مشترکات لرو ته ماته جواب زه هغه افغان یم ګوره اسلام کې مشترکات لرو، په افغانیت کې لرو، په پښتو کې لرو، په افغانستان خبره یې وکړو ګوره په یو شي کې مشترکات نه لرو. خبره یې وکړه زموږه مشترکات کوم دي؟ دا سره مشترکات 2014 کال کې حکمتیار صاحب بین افغاني مذاکرات وکړو په صندوق طالبان دا موضوع د افغانستان نه پاتې خیر ور موضوع د افغانستان نه د پاکستان دا موضوع د افغانستان پاکستان د دوست ګرام ولا طالب دوست ګرام طالب معلومات خو غوړه کوي په تکړه په سربکه نه هغه غب د سره ولا ګو مار بکه ټوکه د سره نه پرېږده. فدا محمد راپورته شي چېرته لاړه دی؟ فدا محمد چېرته لاړې؟
نه دا خیر ذات صاحب زه انسان شناس یم ما ځکه درته وویل چې زه د سره خبرې نه کوم چې دای خبرې اوري نه د دلیل منطق پیژنې نه دغه کوز باس دی دا ما یو څوک چې راز محمد وروره ته چې څوک مړ کې شهید ورته وایې هغه د څوک دی چې وژلی دی هغې ورونه تا ته غازي وایي دا امکان نه لري وروره جګړه وه طبعا جنرال صاحب زه یوه خبره کوم خیر تاسو ټول افغانان ورباندې فکر وکړئ ګورئ راځئ دغه موږ دلته چې ناسو د موږ مشترکات تاسو وتلی چې موږ څونه مشترکات لرو افغانستان مو هیواد دی دا مو مشترک دی اسلام مو مشترک دی افغانیت مو مشترک دی پښتو مو مشترک ده کله ولس مو مشترک دی د تا سره مړه ژوندی مو مشترک دی خو دلته چې یو ځای کې به مشکل خو راځئ په هغه مشکل به خبرې وکړو وروره زه درته دا نه پیژنې زه درته ښیم دا چې د خلقیانو لایفي خلقي جانان لیکي د طالبانو لایفي حقانی جانان لیکي په الله قسم که درته دروغ وایم نن درته حزبي جانان لیکلی ده او تا راپورته کړی یم نه د ما و هغه راپورته که دا حرامیان دي ولا که یا حزبی ولا که یا مجاهدي ولا که یا جنرال صاحب دا موضوع پاکستان ته واړوئ دا سړی اسان دی دومره سخت نه دی دا د دوه خبرو سره اصلاح کېږي شیرزاد صاحب دا کوز حالات کوز حالات باور وکړئ زه درته هغه دومره خراب دي دا اوس دغه اوس د قدس نیم ساعت مخکې په پېښور کې یو مولوي د خیرالله په نامه باندې یو غټ عالم همدا اوس هلته شهید کړی شو ښکاره خبر ده ځکه بېګناه ګورئ بېګناه شهید شو که نه بېګناه و مظلوم و خو په پښتونخوا کې و پښتون و البته هغه به هم کومه خبره کړي دغه تقریبا نیم ساعت مخکې دا مسله بل چا یو واقع شریک کړی وای هغه فوزي چې اقرار کړی و چې ما 12 کسان په شهادت رسولي دي ته نن شکر نه وباسې ګوره زه وایم چې د ما په وطن کې مشکلات شته دی دغه د ګودا جنت صاحب مخکې خبره وکړه چې هغه ته څونه قبضه لیکل کېږي دا ورته زه نه لیکم ولاکې تواب ورته لیکي ولاکې یعنی اکثریت خپل ملګري ورته لیکي دا د مخامخ دی ما ته په خدای اکثریت خپل ملګري لیکي خو موږ وایو چې مشکلات شته دی خو دا مشکلات دومره نه دي چې موږ اوس د هغې هېواد دا دومره غټ مسایل د والو په خپل مشکلاتو کې پټ کړو ولې پټ کړم هلته حالات دغه رقم دي هغلته ورځ تر بلې پورې پښتونخوا دا مقبوضه افغانستان مقبوضه پښتونخوا دا دي دا بلوچستان یعنې نن تاسو لاړ شئ دا د خارجي رسنۍ وګورئ هغوی ټول په دې باور باندې دي چې دا منطقه نوره ازادېدونکې ده او د پاکستان پاشل کېږي د هندوستان وزیر اعظم نن مطلق ډېر وخت بعد بیانیه ورکړه 2 کاله 3 کاله وروسته نن د هندوستان وزیر اعظم هغې و داسې عجیبه بیانیه ورکړې تاسو وګورئ دا خو ښکاره خبر ده موږ باید اوس په دې باندې وګورو هغوی په موږ غږېده تاولو سلسي ویلي ګورئ هغه مطلق دا ویل چې پاکستان داسې یو هېواد دی چې هغه د هېڅ کله د نړۍ په سطحه باندې په نړیواله سطحه باندې هغوی امن نه غواړي هغوی نورو ملکونو ته ترهګر او وغیره دا صادروي د افغانستان د هندوستان ایران دغه هیوادونه خو د دوی مطلق تر دې لاندې دي چې دوی ته دا څه رقم نه امنه کړي نن زه ولې په دې باندې نه خوشحاله کېږم چې زه په خپل هیواد کې د مرګ نه لرم وژنه نه لرم او په دې هیواد کې روان دي زه ورپسې ولې په دې خبرې نه کوم چې زه راځم په دې خبرې کوم ته ودرېږه جنرال صاحب تا په 2008 کې څه ویلي دي او ما په 2008 خو راځه د ما ویډیوګانې په 2008 کې وګوره طالب مې ټول کافر کړی دی نو اوس په هغه ته ما پسې راوباسي خو ختمه شو موضوع ورغله جنګ و جګړه ختمه شو نن دا د تواب دی که بل دی که زه یم که هر یو دی د افغانستان د ښه راتلونکي په خاطر باندې زه افغان شوی یم مسلمان شوی یم ته مسلمان شوی ته افغان شوی ټول سره په یو کاسه ناستې نور څه د دې نه څه هغه جوړه کړې جنجال جوړ کړی دی خلاص جنرال صاحب محترم په ځای وشي دا ځنې پس له غرمې پیدا شوي ما بلاک کړي دي دا مه راپورته کوه ما نه یې پورته کړی دلته خی چا سره زه وغږېږم نو تواب صاحب نو خو ته به خبره کړې موږ به درته چې وو جنرال صاحب به خبره کړه موږ به چې وو نه وروره دلته مخالف کس راپورته کړه نه پاس له غرمې چې پیدا نه شي دا مازدیګریانو سره وروره نه دی کنزلمان امپراتور خو کنزلمان نه دی جنرال صاحب بله دا خبر ده بلاک کړی دی کنزلمان نه ما چې بلاک کړی دی ولې بلاک ته خو د کمنټونو سره وخت ته خو وروره کمنټ والا هم بلاک ہے
کوم کمنټ به درته کړي وروره ګوته به غلطه یا دې تواب ټوله مبارزه چې د کمنټونو سره د جنجال په باندې ادي باچا کموال په لیف کې موډیټرو یو لاسو کسانې بلاک کړو زاري بستابه جنرال راغه ولا عمر ډیر نه باچا ته ابراهيم ما به اوس چې دې 2 لک فالوور خو تا ټول بلاک کړی دی وروره یا دالس حیران به پاتې شي دا ته والله دې رښتیا دی 2 لک فالوور دی ټول بلاک کړی صرف دا یو منټ ما ته وخت راکې صرف یو منټ بخنه غواړم یو منټ باچا صاحب ستړی مشه باچا صاحب ستړی یو منټ باچا صاحب تخرغ لاستي ول سوال سره راستي ګوري ملګرو خپل منځ کې دا اوس هم اختلاف لرو ټول ولاکه یو نظر د افغانستان په قضیه باندې خو نه دلته کله چې د افغانستان د ملي ګټو خبره راځي د افغانستان د ملي ارزښتونو راځي په افغانستان کې د سوکالۍ د بقا د ثبات او د امنیت خبره راځي بیا باید چې د یو بل سره ودرېږو دلته همدغه پاکستان دی که جمهوریت او که حزب او که جمعیت او که امارت او که بل د پاکستان نه چې دوه پوسټ راغلی همدا خبره وکنه هر یو به همدا خبره کوله چې د پاکستان نه موږ ته دا راځي او موږ ته دا راځي نن چې په پاکستان کې کوم بد حالات روان دی راځي دلته که جنرال صاحب یو خبره که طواب صاحب که شیرزاد صاحب او یا کاموال صاحب دا هغه ګور سره بدرګه کړی ملاتړ وکړي ورکوي کړي ور مضبوطی کړي والله بالله چې په میډیا باندې موږ د دې خلکو دشم کړی دی طواب صاحب د پاکستان اسټابلیشمنت میډیا دومره ورخطا کړی دی چې د حد نه زیاته او الحمدلله په میډیا کې ور باندې موږ ډیر تیز یو یعنی د پاکستان په اسټابلیشمنت باندې د دوی په ادارې په غلامانو باندې ټویټر ته ورشي تاسو فیسبوک ته ورشي تاسو انستګرام ته ورشي تاسو ټیک ټاک کې وګورئ څوک والله کړه دوی د دفاع لپاره ولا کوي څوک هم شهزاد لاندې خپل خطه شوی دی شهزاد راځي موږ او تاسو نور هم چې سره منظم شو سره تکړه شو د کنځلې توهین تحقیر سپکاوی دا شی پریدو موضوع د افغانستان نو باسو او د فرضي کرخنه خواته ورواړو په غي باندې باسو نو دغه زما وهیله ده نو هیله مداده چې خرخواسم په دې باندې باسو که مهرباني خرخواسم مې تاسو سره سلامونه خدای دې وکړي جوړ به یاست خو مګر یو کس را سره وغږیږي یا ټولو مایکونه نه را باندې را خلاصوي جنرال صاحب فقط ګورو یا د جنرال هم دا ول سوال د دای خپل سوي سړی سره پاکستان کې کوم دا خبرم پاکستان کې کوم وضعیت اوس رامنځته شوی دا په طالب پورې متړی چې دا طالب راغلی دا او طالب دغه کیسې رامنځته کړي ځکه چې طالب د پاکستان روزل شوی ګډاګی ده او د پاکستان د ګټو لپاره افغانان وجل دي د پاکستان د ګټو لپاره د افغانستان زیربناوي بنسټونه لمنځه وړي دي د پاکستان د ګټو لپاره په افغانستان کې یو منظم مشروع نظام را چپه کړی یعنی که تاسو دا وایاست چې طالب زری موټر هم درکړي وي ماشم درکاوه نو ولې تا ورته پرې خوا ضروره ګوره د افغانستان اوسنۍ لومړنۍ نظام نه د سره چپه کېږي په افغانستان کې تقریبا دا څوم نظام د سره چپه کېږي یعنی تا ورته پرې خو د تا ورته باید پرې وای نه ګوره ما یو د شخص خبر ده د افرادو خبر ده او بل په لوړه کچه باندې خبر ده دا پښتنه باید له هغه مسؤلینو څخه وسی چې د ما په سره معامله کړې ده یعنی زه په خپل باندې لدینه دا ګیله لرم هغه مشر څوک هغه مشر تم پیژنې زین پیژنم چالان موټر چا نه پاتې سوی ول سوال صاحب ګوره که پیغورونه سره ورکوو بیا د پیغورونو نه پیغور نه د پیغورونو ټکی د لما سره سخت ډیر پیغور نه چالان موټر چا نه پاتې سوی چالان د تامل او د تعالی محمد عمر څو سولس په درېم ورځ کې ل افغانستان امریکایانو ته افغانستان پرې خو د پټیخته باندې بریالي سول د القاعده کومندانان د کابل کې نور ته پرې خودلو هم دغه طالبانو ته د پاکستان پوځي الوتکې په کندوز او په جلال آباد کې دغه ملاکبر په جلال آباد د پاکستان الوتکې موضوع په پاکستان د تابع وطن ته راوصله پاکستان کې وغږیږي ورور مې ګوره په پاکستان کې زه غږیږم خو مګر دا په طالب پورې متړی طالب راغلی د پاکستان کې وغږیږي نه تړو ور پورې پاکستان کې وغږیږي ته تاسو کو هوس راولګه د ځنې د به شرف اولاد کنځلې کا
پرېږده وا یاره فهیم صاحب والا که فهیم غلی څه کوي که نه چې ما ته کېږي تاسو ولسوال ته یې کوي مهرباني ولسوال مشر دی ولسوال ته دې کوي مشکل نشته خیرخوا صاحب خپل سړی دغه تحمل لري دا مسلمان دی وای ولسوال ته دی کوي پروا یې نشته خو موږ ته دی وای نه کوي نو خو تاسو چڼې کته تاسو چڼې دي تاسو چڼې دي نو ولسوال ته کمنټونو واورو مې تا ویل چې دا د پاکستان موضوع د طالب پورې مه تړئ در سره مې ومنله چې نه یې تړو اوس پاکستان باندې راته وغږېږه ورور مې او طالبان هم د ځان پورې نه تړي موږ څه لیوني نه یو موږ یې څه کوو خپل کار یې ده موږ څه کوو چې ځان ته دښمني ګورو ښه ولسوال صاحب مهرباني مایک ساز دی اوس په پاکستان باندې خو زه خفه یم چې دغه اوس بد حالات پې جوړ ده ولې خوا کې دی هلته ده ګوره پاکستان خو د طالبانو دوام کور ده نو باید ټول پې خفه سو استغفرالله خو به یې شل کړو ګوریا فاریو ته وخوت فاریو ته مخکې نور مخکې ځه نه اوس تاسو بیا وایي چې ته ولسوال سره غلط غږېږې باچا صاحب خبر شي باچا صاحب زه پاکستان څه کوم نه زه باید د خپل افغانستان په سیاست باندې وغږېږم زه باید د خپل افغانستان په امنیتي وضعیت باندې وغږېږم پاکستان خو هغه د تباهۍ کندې ته ورټېل وهل سوی د پاکستان به درې برخو باندې دومره بې غیرته د سالار ته یې ویلي و ښه وایي جنرال مبین ته زه ډوډۍ کوم پیسې ته ورکړه دا دومره تیزان سړی دی مبین خان دا درواغ درته ویل دا د ماره دا خبر سره دوام میسج ما سره ده میسج ما سره او خیرخوا صاحب ته دوبۍ کې اوسېږي کړی و غوښه به دې نه راوړل او خالي به دې نن کړی و سبزي به دې پخ کړی و سبزي دکان دې ده تیار دا ویرېدل دا له ما سره نه سیرې دی دا والله دلته لزمري سره څوک نږدې نه سیرې دی دا له ما چې په دوبۍ کې ډارېدل والله بله ډارېدل که یې راسره لیدلی سوای دی ویل چې دی نه ولسوال صاحب خفه نشي دا خو یې مخې زمری اول وار موږ ولیدلو والله چې هر زمری دی نه د غاښونه ما ویستلي دي د ده غاښونه ما ویستلي لکۍ مې پې پرې کړې ده زه هېڅ نه ترې ډارېږم کموال صاحب کموال صاحب موږ ته د افغانستان موضوع اړینه ده او که د پاکستان باندې بحث کول اړین دي ته راته ووایه اوس که زما په خبرو کې ونه زانګې خو بیا به صحیح ده زه به ورته ویم نو خو تاسو خو ګوره ټول اوس د یوه اوز خلک سره ناست یاست د یوه فکر خلک سره ناست یاست خیرخوا صاحب تورونه مه لګوه باچا صاحب ته وخت ورکړه مهرباني باچا صاحب خبرې وکړه باچا صاحب سره همدغسې رویې جوړېږي د دې دپارې دومره مونږ وډزولو مونږ ورته کله هم دا خبره نه ده کړې او دا چې دا راپورته کېږي ورته تاسو ټول د یو اوس دلته دوه طالبان دي او درې حزبیان ناست یو جمهوریتي دی وروره مهرباني باچا صاحب ځواب ورکړه بیا هم سلامونه طواف الله صاحب تاسو ته مبین صاحب ته فهیم شینواري صاحب تاسو ته او فدا حاجي صاحب ته زمونږ هوښیار او تکړه مبارز ولسوال صاحب ته الله تعالی دې عمر ډېر ورکړي اول خو داسې دی ولسوال صاحب چې قربان دې شمه مونږ خو جمهوریت دپاره حقیقت خبره ده چې ډېره غټه قرباني په دې اروپا کې مبارزه هم ورته کوله موبیل صاحب سره هم بحثونه کول کاري سکوتي سره نورو طالبانو سره دا لایفونه به 2014 نه دغه خو په خدای راسي دی چې زه اوس داسې حیران یم چې ولسوال صاحب څه غونته کې خلک ماته ولسوالانو والله ماته افسوس په دې خبره راځي ځکه چې ولسوال درجه دا ډېره اوچته درجه ده دا ډېره معتبره درجه ده ولسوال صاحب باید تاسې خبرو ته لږ غوږ کېدی که ولسوال چې دی هغه یو خانه ده او زموږ په وطن کې یو ډېر غټه معنا لري زمونږ ازلي د 15 کالو بنیادي دشمن پاکستان دی دا ستا وطن چې وران دی د پاکستان د لاسه وران دی دا ستا وطن چې تباه و برباد دی چې نن ته په امریکا کې ناست یې زه په لندن کې ناست یم او فهیم شینواری صاحب په جرمني کې دی او طواف عبدالله صاحب چې دی په کاناډا کې دی او پیدا محمد حاجي صاحب په سعودي عرب کې دی
د همدې پاکستان د لاسه موږ پرده کړي. نن زه یقین کوم مبین صاحب زر نن مازدیګر سړی سو ما سهار کار ته وتې وم، اوس ماښام په مشکله روژه ماتي ته مې ځان راورسوی وم، چا روژه ماتې یې کړې بیا هلته ورغلم. په لاره مې دا سوچ کو مال چې خدایه چې خپل وطن هم جوړ سم کول په دې مسافرۍ کې، د خپل کور ته به راخلاص وې که نه، موټر کې وې که په سایکل وانه وې، خپل مور پلارونه کلی ولس اختر به معلوم وې، مړی ژوندی به معلوم وې، هر شی به معلوم وې. دا څه موږ ذلیل او تباه او برباد یو. خو که دغه پاکستان چاته په صحیح لاره تللی وی خو دوی هم خوشحاله وي، موږ هم خوشحاله وی. نو دا خو دی خدای دې تباه او برباد کړي، زموږ هم په عذاب باندې اخته کړي، موږ یې په عذاب باندې اخته کړو. صاحب مهربانه ټولې دانه وانه کړو. نو ولسوال صاحب د امریکایانو او د روسانو نه مخکې اول زما د پاکستان ریاست دشمن دی. زما امریکا وروس دومره دشمن نه دی، د ریاست خبره کوم، د ولس خبره نه کوم چې څومره زما پاکستان ریاست دشمن دی. او دا نه چې په کوم چینجی لګېدلی ولسوال صاحب 20 کاله همدغه تاسې په جمهوریت کې ماته افسوس په دې وانې راځي چې 20 کاله په جمهوریت کې تاسې ټول ویل چې زموږ پاکستان دشمن دی. نن چې تاسې په قدرت کې ناست یاست تاسې په پاکستان خفه کېږئ. عجیبه دلیل دی، عجیبه منطق دی. زه خو والله یاران دی راشم ستاسې په دا دلیل او منطق وانې چې پرونه پورې د پاکستان ته دشمن ویلې. نن چې طالب په پارک کې ناست دی او ته په چوکۍ نه ته بارې ته راځې د پاکستان حمایت کوې، پاکستان باندې موږ خفه کوې. او ته یوازې ته نه یي، داسې ډېری موږ داسې اشخاص یلو چې هغه پوسټونه کوي، هغه صاحب مهربانه د پاکستان په دغه اوسني حالاتو باندې خوشحاله نه دي، ځکه چې د هغې د چوکۍ، د هغې د ډالر، د هغې د جنګ سالارۍ او ټوپک سالارۍ د موټرو مساله هغه دغه ده. نو داسې دی چې همدغه شان د خوشحالي په موږ کړې ده. رب العالمین دې د دې په درد باندې نور هم برکت کړي. موږ د عام ولس ته د خدای پاک د اختو عمره ضرر نه رسوي، لکه مفتي صاحب شاکر الله صاحب، خدای دې نور زموږ مولا صاحبان نه شهیدانوي، خدای دې زموږ پښتنو ته ضرر نه رسوي. خو خدای رب العالمین دې داسې حالت کې، داسې حالت چې د بنګلادیش تاریخ چې دی هغه خلک هېر کړي، داسې دی خدای پاک په خپله. او انشاءالله په عذاب ټول پښتانه وژل کېږي. پښتانه ولې چوپ دي؟ ته وایې خدای دې ضرر نه رسوي، خو دوی خو پښتانه درته وژني. بالکل حاجي صاحب، دا د پښتون ته عقل سر ته راشي. دا اوس هم عقل به څه وخت راځي، خو دغه د طلاقیانو موضوع سره څه رقم سوله، دا خلک ولې نه پورته کېږي؟ بالکل زه وایم چې بس اوس خو خبره معلومه ده چې خبره نور نه په عدم تشدد کېږي، نه په جلسو جلوسونو کېږي. دا شیونه چې دي زه ښکاره خبره کوم، باید صحیح عمل ورسره وشي. او زه دې حیران یم چې شپېته تقریبا اوس زموږ کلب ته راغلی پاچا صاحب، اوس زموږ کلب ته راغلی. ویلکم ټو د کلب. بالکل داسې دی چې دغه طواف عبدالله صاحب کوم موقع چې وي باید هغه موقع کې بیا موږ خبره وکړو، داسې نه کړو چې دا موږ اوس په دې باندې دا عدم تشدد او سیاست او دا د پاکستان کې ځان غولول دي او دا ملت غولول دي، دا پښتانه غولول دي. باید عملي کار ورسره وشي. زه دا خبره کوم طواف عبدالله صاحب، قسم دی که نه ټوپک ته ضرورت شي او نه کوتک ته، صرف چې دا پښتانه راوځي په دې اټک پل باندې ودرېږي او دغه د برق ور باندې بند کړي، ورته وایي چې ادرتم ادرهم. ختمه خبره. پنجابي کې دومره جرأت نشته دی، خو همدغه ملا مفتي صاحب چې شهیدی یا بل شهیدی په پښتونخوا مقبوضه افغانستان کې، خو همدغه بې ضمیره وطن پروش انسان پروش د مسلمانانو خلاف همدغه پښتون په ایسای کې کار کې دا خلک شهیدان کړي. پنجابي ولا کې دومره جرأت پیدا کړي. تاسې وکړه چې هغه فوجي چې پرون بیان ورکړی نن یې مړ کړو، هغه ویل چې ما 12 کسان شهیدان کړي. نو 12 یې نه پنجابیان به شهیدان کړي دي یا پنجابیان به وژلي، دا پښتانه به وژلي یا به بلوچ شهیدان کړي. پاچا صاحب دا خلک ولې له نظام سره بایکاټ نه کوي؟ لکه اغستې راووت دا نور په پښتانه ولې وتلو نه د پاکستان او بیا دا بیان نه ورکول دی ظالم چې داسې کار یې کولو. والله چې شتیم په کار زه وایم چې دا بیان یې ورکو، د بیان نه مخکې ده سره خو ټوپک وکنه یو 15 ګوره زموږ ملي اردو والا استعفا یې ورکړی، ټوپک یې تاویل کړی دی که نه که نه، دا غلطي کړې که نه، دا غلطي کړې ده. ګوره تاسې په دې جمهوریت کې وګورئ، همدغه ملي اردو والا په امریکایانو بیا ټوپک راتاو نه کړو، په خارجیانو 15 بس یې مهربانه وغځول. هر څه ویډیوګانې ولسوال صاحب مې یورې بنا پې کړې وه، ولسوال صاحب مې یورې بنا پې کړې وه، 4 ټانګونه د امریکایانو را ګرځولي وو. نه ولسوال صاحب څه ډاډ کوه، زه 2 دقیقې بعد خبرې کوم د کموال صاحب په خبره باندې تبصره کوم. ولسوال صاحب نه فدا وروره تا ته غلط معلومات درغلي. ولسوال صاحب مرمۍ تیره کړه
د ټوپک هغه چې و دا ماشې کار نه کوه. ولسوال صاحب دا سوال وکړو چې تاسې د یو فکر ګورئ دې وخت کې زما چې د طالب سره مې زر اختلاف په دې وخت کې صفر ما دپاره وطن نه جغرافیه مهمه ده. ما دپاره دا وخت کې دشمن د مقابل کې همدغه نظام دی همدغه د دې په نظام کې دومره والی وخوړه چې د افغانستان په تاریخ کې چا نه دي خوړلي، پاکستان نه دي خوړلي. دې وخت کې زه طالب سره د یختو عمره اختلاف نه کوم. داخلي مسایل به وي دې وخت کې کلب د دشمن دپاره یو که څوک افغان مور راوړی او افغاني او دا په دې وطن خفه کېږي په افغانانو خفه کېږي او دا وایي چې زما پاکستان دشمن دی باید په دې وخت کې ټول یو په یو پیج په یو دغه باندې ودرېږي یو موټی شي ځکه دشمن هم یو دی او دا راته یو نظام هم راته نه پرېږدي. ګورئ همدغه الزام چې دی همدغه الزام یې ستا په پخوانو حکومتونو باندې لګو که نه لګو جنرال مومیر صاحب چې افغانستان نه موږ ته مسله ده انډیا نه موږ ته مسله ده. نه مکه خبره بیا تکراري کوي خبره نه پاچا صاحب د عالم خبرې ما هغه سکرین شاټ هغه کړی تاسو یوټیوب چینل نشر کوي ټیک ټاک کې نه کېده چې ما هغه نشر کړی وای. صراحتا د قرآن آیتونه او حدیثونه وای پاکستان هندوستان سره موږ هیڅ مشکل نه لرو. مشکل زموږ د افغانستان له حکومت سره ده او دا هر څه په افغانستان کېږي. دا یو زنځیروي پلان ده. دا ذهناً د پښتانه د افغانان د کوز وطن دا په دغه مصروفوي چې مونږ خو د تاسو محافظین یو، مونږ خو بارډر ساتو، مونږ خو فرضي کرښه ساتو، مونږ خو تورخم بند کړی. اول اقتصادي رالوشي ښه تباه کوي بیا د 10,000 کلدارو په مقابل کې راولي د ما په هیواد کې جنګوي. دا اوس ته لاړ شه د خیبر پښتونخوا هوټلونه تش دي، رستورانټونه تباه دي، خلک نیم کیلو غوړي کور ته نسی وړلی، تنخواګانې نسته او پنجاب کې هر څه سته. بالکل موبیل موږ دپاره یو بهترینه موقع راغلې ده د افغانانو پښتنو دپاره د پاکستان د زلالت شپې داسې په دې 13-15 کالو کې خو ما نه دي لیدلي او زه دا وایم چې موږ خپل افغانستان مضبوط کړی نه یو، موږ په اتفاق شوي نه یو. قسم دی که نه ښکته پښتانه د غلامۍ نه خلاص کړي او نه موږ د دې بدبختۍ نه خلاص شو. د دې واحد پاچا صاحب یو بله خبره ده له موږ سره سرحدات تاجکستان هم لري، ازبکستان هم لري، ترکمنستان هم لري، حتی چین هم لري، له ایران هم لري. ولې هلته امنیتي پیښې نسته؟ ولې که موږ یاري امنیت د خلکو خرابولی دی ګاونډي هیوادونو خو د هغو به مو هم خراب کړی و. داسې دوی په خپل ملت باندې ظلم کوي، دوی په خپله دا خلک ځان ته پورته کوي، دوی د ظلم انتها داسې خلک پورته کېږي. ولې ایران له ما نه ګیلې نه کوي، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان دا خلک ولې له ما نه ګیلې نه کوي؟ موږ خو د چا په کار کې کار نه لرو، خو دوی ظلمونه دي. چې پیدا 10 لکه بنګالیان چا شهیدان کړو؟ همدې پاکستان په شهیدان نه کړو. خیرخوا صاحب په نوبت ورکړو. خیرخوا صاحب څه وایي؟ همدا یو خبره کوم دا په مقبوضه افغانستان په سوات او په دې ملکان او باجوړ او په دې تیرا او په دې ځینو کې چې دا 1,00,000 پښتانه شهیدان شو دا افغانستان شهیدان کړ که دا د همدې پاکستاني پوځ شهیدان کړ؟ پاکستان د بحث نه لاړه د پاکستان باندې هغه بحث نه کوي. ولسوال صاحب ما ته ولا ډېر افسوس راشي، قسم په خدای چې داسې خفه شم چې زه وایم چې وسړیه که طالب سره ستا څومره اختلاف دي وخت کې خو تا پرونه پورې پاکستان ته دشمن ویلو. تواب صاحب دا یو بلاک که اسلام ته ما پاچا صاحب ته بدل ته وی کنه ما دوی ته وی چې کابل حالم اسټابلیشمنت د پاکستان اسټابلیشمنت د مونږ له یوې ډمې نه استفاده د مونږ په خلاف کوي او مونږ په کار دا ده چې ډي پي مجاهدینو ته بلوچستان ته چې دا ټک په راکټو باندې زه د خیر خوا ته دا ولسوال لاس کې ورکم دا بیا به تاسو وایئ چې دا دومره بېکاره سړی توهین مه کوئ. اوس نو ما ته غوږ ونیسئ، ما غوږ درته نیولی، اوس ما ته غوږ ونیسئ. بیا قلې زه تا ته څنګه غوږ نیسم؟ شین خارې سیده اوس که زه ګوره ته غوږ ونیسې که نه ما خبرې کله زغملی سې ته غوږ ونیسه. زه خو په حقایقو باندې سمبال خبرې کوم. ګوره که حقایق دغه دي ته خدای ودرېږه ولسوال صاحب لږ صبر وکړه. خبرو ته خو ما حقایق ته خدای دغه دي ودرېږه لږ صبر وکړه چې ما شاجور ته مرمۍ تېره کړې ده. حقایق ته خدای دغه دي چې د ما د جمهوریت ولسوال چې 20 کاله د پاکستاني په نامه وژلم نن دغسې مردارې خبرې کوي.
موټر چالان د پاتې شوی مړیا ودرېګه طالب چې پاکستاني د ګوره طالب چې پاکستاني د لږ صبر کو د سوال هم کور وایي خالی کړای شاجور د خالی نه کوي امکان نه لري ودرېګه شاجور خالی نه کم چالان موټر د نه پاتې سو تا دغه د افغانستان ولست ته څه جواب لري چې افغانان د پاکستان غلامانو ته پرېښوده دوی ته څه جواب لري ها څه جواب ورته لري څه دا اوس په کابل کې یو افغان خور د تراجیګه سي چې ولسوال صاحب ډالر دی اخیسته زری موټر دی درلوده ټوپک دی درلوده تیل دی درلوده زه دی ولې پاکستانیانو ته پرېښودم څه جواب ورته لري زه خلاص کا کامره او مایک دواړه مهرباني کامره ما پرېږدي ما کوم زه ولا بلا قسم مناسب ځای دلته ځای موضوع به تاسو ته مناسب ده جنرال صاحب دا همیشه مناسب نه په دروازه کې خو بيخي مناسب نه جنرال صاحب غوږ ونیسه ګوره پیدا دلته د کیمرې خبر نه ده ګوره مبین خان اوس به ما په خبرو کې مایک نه راخلاصوي د پاکستان تباهی ته او د پاکستان بربادی ته تر هغه وخت پورې د ما خدای تعالی نه وژني تر څو پورې د پاکستان په اسلام آباد لمنځه نه تللی او تر هغه وخت پورې د ما خدای پاک نه وژني تر څو پورې د افغانستان درې رنګه بیرغ غوږ راته ونیسېږه نو ما غوږ نیولی او تاسې غوږ ونیسئ تا پاکستان ته دوهم کور ویلی دي زه تا د پاکستان له بربادۍ راګرځولی وم نن که په افغانستان کې چېرته یو منظم نظام وای او د موږ نظام وای او پاکستان کې دا اور بل سوی وای ما به ټي ټي پي هم په غېږ کې نیولې وه د پاکستان د خلاف لپاره به مې کارولې وله ما به بلوچستان هم په غېږ کې نیولې ما به منظور پښتون هم په غېږ کې نیولی و او پاکستان به مې پرې ډبولی و له پاکستانه به ما د 15 کلو غچ اخیستی ول نن ټي ټي پي راغلي د جنرال صاحب غږېږي د لایف بال ویده سوی ده تو غوږ ونیسېږه خیرخوا صاحب په خبرو کې هغه دومره غرق لاړ چې خوب یې و ولسوال صاحب یو مهمه خبره کوم د پاکستان د هغه ته هغه سپوږمۍ چې ګوري هغوی ته صرف یو زیری ورکوم سپوږمۍ ختلې ده سبا د روژې ونیسي حقه ده اوله روزه بالکل ولسوال صاحب پوښتنه د اجازه ضروره مهرباني وکړه ګوري خیرخوا صاحب محترم مو تاسو پاچا صاحب هم خفه کړ لکه چې هغه لاړل هغه ول عزیز ما خپل اجازه و در معلومه کو جنرال صاحب ولسوال صاحب لګپ ولګي خاصه مهرباني وکړه ګپ ولګوي تاسو جنرال صاحب ولسوال صاحب محترمه ولسوال صاحب مهرباني وکړئ خبرو ته خو د نظامی شخصیت مې په دا ټي ټي پی کې د تانوم لیکنه وسه ته غواړې چې پاکستان ته ولاړ سي جګړه وکړي فدا صاحب اوس ماته لومړیتوب افغانستان د زیدي پاکستان له ملیشو باید یو ځل خلاص کم سي بیا زه خپل وطن کې خپل ځای ولرم او بیا وروسته زه پاکستان باید لمنځه یوسم پاکستان خو زه دغه نه پرېږدم ځکه چې پاکستان 15 کاله زه وژلی یم پاکستان 15 کاله د ما نظامونه راچپه کړي دي پاکستان نه یوازې د ما دښمن بلکې د افغانستان د جغرافیې دښمن کله پیدا وي ته وایي 15 کاله مخکې وزلمه ته خو ټول 28 کلن یې دروغ ولې وایې 15 کاله کې زه نه وژلی د ما افغان ورور یې وژلی ده د ما افغان ورور یې وژلی ده د ما ترکمن یې وژلی ده د ما نسلونه یې وژلي دي علم یې وژلی ده فدا صاحب اجازه راکړه ګوره ولسوال صاحب ټول ملګري لاندې درته لیکي چې ولسوال صاحب هیله کوم موضوع په پاکستان د پاغې باندې بحث وکړه لاندې وګوره ټول ملګري درته په احترام لیکي ټول درته وایي چې ولسوال صاحب پښتو ګوره فهیم صاحب دا زموږ د ولسوالي دلته جنرال دا ودرې ته موږ د ولسوالي تا څه شي کړي څه خدمت درته کړو ته یار بدر دا د خپل زوی یم ولا پورته کړی ودرېږه د ما ته صبر وکړه دا نه درنه کوم کنه نه خیرخوا صاحب افغان دا حق لري خبري وکړه دا د موږ ولسوالو وګوره تاسو ګوري په تاسو دلیل ودرېږي تاسو ماته بل څوک راپورته کوي له ما سره پیدا توغه والا ته موږ ولسوال به کنه چې د کونه ورکول د چیش لپاره ناس ولې خدمت دا اوس شي مختلف نه در چې کوو د مونږ ولسوالي به غیرت غو ګوره دا اوس وګوره فاسفه مزه حبيبه دغمره مزه ولسوال ته د وینې مکه غوږونیسي ګوره اوس که زه غیرت ځکه ګوره اوس که زه به غیرت وایم نو ما باندې پایم شنوار عیني وکه کوي وای ولې به غیرت ورته وایي به پیدار باندې کوي بیا اجازه راکړه حاجي صاحب اجازه راکړه ګوره خیرخوا صاحب کنزل د ناموسي کنزل ورته
چا ورته وکړه ګورئ تا ورته وکړه څو وخت مې ورته وکړه اول تا نه مې نه ورته کړې ولسوال صاحب ما نه دي مال دا د غولي زوی کته کړی ما د غولي زوی ورته ویلي دی وروره دا کنزل نه ده وروره هیله کو کنزل نه دا اوس کنزل ده نو دا څه شی دی نو ګوره تاسې زره ګوره تاسې له ما سره بحث وکړی ما ملامت کړی نو تاسو ته راختلی یم واوروره دلته ته ما ته نه راختلی ګوره تواب عبدالله سره بحث کوې ملت ته راختلی واوروره ګوره شینواري صاحب ته د دې ملت ولسوال وې هغه له مانه ګوره هغه له مانه هغه یو ګوره هغه له مانه د یوې ولسوالۍ پوښتنه نه اوس کنځا ول ما کړي کتا کړي ولې کنه موسی کنځري ما خو سره پوښتنه درنه وکړه تا ول ولې زینو استاد ولې حبیب تا او ولسوال بس دا موضوع ختمه بس خیر خلاص ولسوال صاحب بخښنه غواړي ګوره زه بخښنه نه غواړم زه تاسو ته راختلی یم زه له هر چا نه مفتي کنځل نه کړي بخښنه غواړي څنګه نه غواړي زموږ د مېلمه نه باید بخښنه وغواړي ورور مې نه ګوره د تا مېلمه ما ته په فلایټ کې کنځلې کړي دي ګورې غوږ راته ونیسي په تاسې دلیل ودرېږي نو تاسو ټول غږېږئ حضرت نه پوښتنه کوم یاره لږ ظلم کوو فهیم صاحب ته خو د پخوا ودرېږه ته خو جمهوریت یې خدای دې خرڅ خدای باور وکړي یو دقیقه فدا صاحب حاجی صاحب یو دقیقه یو دقیقه زمونږ د ټولو په نمایندګۍ حبیب غزنوي صاحب چې د خیرخوا صاحب سره خبرې کوي زه ولې وکوم زه د کوم نه کم سړی یم له دې سره خبرې وکوم خبرې نه کوي ولې نه کوي ما ولسوال کې څنګه خبرې نه کوي تاسو د پاکستان ټول د پاکستان غلامان یاست مګر ما نه پرېږدي چې پاکستان باندې وغږېږم پاکستان باندې څنګه غږېږه ته خو وټکشې اوس دا راپورته کړی د خلاص خو زه تاسو ته وایم دغه مبین پاکستان ته دوهم کور ویل دي دغه مبین پاکستان ته د جهاد نه کم ورکړی ده ته به درېدې که نه نو ته چېرته ولاړې ویل دي چې پاکستان دما نه اوس ته چېرته ولاړې خو ته وتښتېدې ورور خو ته به درېدې که نه بس ته پرېږدې بس ته فایده متیار دا له ما سره سپینه کش تا ته ولسوالي کې تا څه خدمت کړی دی حبیب غزنوي موضوع دی ولسوالي نه ده موضوع دی ما خدمت پرېږده زه له دې سره وغږېږم زه د خپل خدمتونه دې ته بیان کړم نه استاد چې شي کوته دي مونږ ولسوالي اوس سړی اوس مولتان مونږ پښتنه نه کوته دي دا ولا پیخي کې د سروبي دی ولسوالي دا بيخي ولا بلا کې د سروبي ولسوالي ځله غبي کار مکوا ګوره فدا خیر خوا صاحب دا کار مې ګلداد خېلو د زی پیژنم ګوره خیر خوا صاحب ګوریا تاسو باندې افغان د افغانیت په دلیل درېدلای د تاسو ګوري ما پرېږدي خو تاسو وایي پاکستان باندې وغږېږه خو زه پاکستان غږېږم پاکستان ته تشریح کوم پاکستان مجاهدین جوړ کړي دي پاکستان طالبان جوړ کړي دي پاکستان ټي ټي پی جوړ کړي پاکستان داعش جوړ کړي دي ټول د افغانستان دښمنان دي نو خلاص د مجاهدینم ته تشریح درکوم ظلمړی باید مجاهد ووژنم ظلمړی باید طالب ووژنم محقق دغه چرته لاړه د جمهوریت سقوط نه وروسته د یونس قانوني چرته لاړه ګوره خو همدغه مجاهد وکنه وو وارو جمهوریت دغه و د بس جمهوریت خو همدغه خلکو راچپه کړل دا ولې نشته پر اساس همدغه خلکو راچپه کړل همدغه خلکو راچپه کړل دا مازغه ولې خبره ته پرېږده فهیم صاحب ولې نوبت نه ورکوي تاسو دا ولسوال صاحب ته خیر دغه غوړي خبرې وکړي خدای په امان تاسو غوږ نه نیسئ ولسوال صاحب وای بې غیرت دي ژوندی دي پوه شوې دی وای بې غیرت دي ژوندی دي سر خلاص ته دا خبره کوي نه ولسوال صاحب خپل لاړ راضي بیا راضي ځه نه اوس د خبرو ته کله پرېږدي کله پرېږدي زه د هغه ملګری یم زه ورسره ولاړ یم دغه ته اوس وګوره چالاکي تواب صاحب چالاکي اوس کوي هغه پاغه کې حبیب ودرېږه هغه مظاهره کې رواني بیرغ نیولې تم به زنده باد یو خو ونیزه خدای خیر کې دغه موږ سټ کړو ته حزبیه ته جمهوریت ته امارات ته یې څه بلا تواب هغه فدا صاحب د استخبارات ها د استخبارات ولهم د سیزه دلته یو چالي کړی دي تواب صاحب چې یو څوک تاسو پسې لایف راغلی دی او چې ناموسي کنځري درته کوي حاجي صاحب فدا نه پوهېږم څوک ورپسې راغلی موږ تاسو پسې لګېدي څه به وکړو
جزاک الله خیر. ها حبیب صاحب دا بلاک پیدا دا بلاک نه د زور نیم عکس ته لګوم ګوره قسم ته درې څلور ورځې تا ته وایم ورور ته نه بلاک نه خلک نه باسي نه په خدای دی ما په لایف کې دومره ډیر میډ هغه خونمیر ملامي میډیټر کړی دا ملا خونمیر پیژنې هغه طواف وروره نوم یې اورېدل خو نه دی ولی هغه ابو الماس هغه مې میډیټر کړی تو خدای یار هغه په دې غټه تنا باندې چې تیخوري ماشوم په سجده ولاړې وغه ته چې چمچه کیږي سره ډیر بد ښکاری هغه غریب پیغورس پسې مې ونکو موټر کې ناسو قسم دې به پسې می پاسو که هلته وای دغه وخت خو موږ ته اندازه لګيږي ناسو مگر اذان کو مالزه بچي به پسې می دروازه ونیول نیولې به نه مشکل دلته څوک دي چا فالوور زیات ویني حبیب ورور مې وخت سخت شیرونه وای ډیر بد شاعر وو تزمګه هغه شعر وای حبیبه هغه شعر وای پیدا صاحب دا وایس کاکړ لا پورته کا وایس کاکړ ګوره پیتا ته د زړه زخمته کوتي ورډې پوهې یاره شعر وای یاره د سوشل میډیا والو په ټیمو کې سال د ټیمو کې سودا دې ستک نسته ولا ټیمو خپ ترس کې روانه ده دما د همل ته پاس ناسته پوښ دا نه دا شیخ دا پر لایف کې ما بلاک کوي تا ورته په 60 صابون وانځه به تاسو ورته ګورم شیخ سره گزاره کوه شیخ کا سړی ده خو نشته قسم په الله سخت افسوس مې در باندې وکړ شیخ نشته دلته شیخ چې دی زما سره وړاندې د شیخ نه راځي دلته حاجی صاحب نه ما خو پریکړه پیدا صاحب دې خاطر وکړه چې کله دلته دغه د استرالیا کې د افغان بازار نوم مسله وکړه نو بیا د کوټي په دغه پښتنو مقابل کې ودرېدل بیا ما د پښتنو طرف اعلان ک بیا ما ویل چې یاره غبط پښتون چې هم زبې در څنګه درېږم انت وایې چې په طالبان ټول پښتانه دي دا خو معلومه خبر دی کنه دا غلطه خبر ده کنه نه غلطه خبر نه ده په د یار قوم خلک د خبره ده چې دا سکچیر ته چپکیږي نو بیا ټول پک سړی د دالو سوال د څنګه کنځاوي کول خدای دې د غرق کې د قرآن کې دا د مو په سوال کې پټ ول سوال ول دا ښکارا ول سوال نه ول دې تر اوسه د یو جنرال صاحب مټر دی مټر او کچالو واه ماشاءالله وعلیکم دا اوس د پیشنمی وخت پیشلمی وخت نه د ما لډیر خفګان نه چې پاکستان کې ډیر باد حالت د هیڅ مې روزه ماته زړه ته نه کېده اوس او دا څو شپې ډنګر سوی جنرال صاحب ولا څو شپې ډنګر سوی باور د بونو په پیخه باندې کده بلوچستان کوم ډیر خفه کړای په ټولو د خپل دې خبرې سره بالکل موافق نه یم چې دا خلک چې روزه کې خلک وزن لا څور کوي دا صحیح خبره ده بالکل خفګان وزن له لاس ور کوي نه تاسو حق بینه مولي د حق بین سره کوم ماشاءالله چاخ شو حق بین د ډنګر سوی د باور وکړه د نړۍ سټه پاتې سوی ده او دا لا نه سټ پاتو ا کمرم چاواله کې خلاص کړه کړه مال چې دا کوم یک زونه راغی چې موږ دیو دا ټول لري کېږي فلټر ورزه ولا کپی پیغمبر شي کې درونه لګوم دغه صحیح ته فلټر د لګولې فلټر د لګولې امام درته اے راځي بحث بیرته اصلي بحث تر زه شروعات کوم تواب صاحب ګورئ الا دا بل شهر باندې ونه لګي غرق نشي تواب صاحب دا کلیپ ما دراولګه تواب صاحب دا کلیپ ما دراولګه بیا کاکر صاحب خیر علي ورور جوړ تکړه زه یو دقیقه خبرې کوم تواب صاحب زما دغه دا دی ډېرې بخښنې سره کاکر صاحب تم خیر اغلاستي وو زما غږ په د ټي ټي پی په مجاهدینو د بلوچ په مجاهدینو دا دی دوی باید د اټک پل پر راکټو باندې ولي د کوارټ تونل نه دی د کې باید بمونه خلاص کا او د پیښور هوایي ډګر ان دا باید راکټو لاندې ونیسي ترڅو پورې چې د پاکستان ریاست ته ان مالی زیان ونه رسي او دا لارې ورته بند نه کا ترڅو د دوی په وړاندې ولسونه راپورته شي بل د حل لارې نشته دی ځکه دوی دومره ظلمونه او وحشتونه په دې خلکو باندې وکړه د دې خلکو د وینو په توی کولو باندې حاجي صاحب فدا او تواب صاحب او کاکر صاحب او همدغه سي غزنوي صاحب قسم په خدای چې دوی میلیونران شوي دي نو اوس په کار دوی ته دا ده
چې دغه غټې غټې پروژې ورته په راکټ ولي او دا ورته چې دی له منځه ویسي تر څو دا ولسونه د دوی په وړاندې راپورته شي او صاحب مهربانه بغاوت وکړه بغاوت ته چې دی لاره هواره شي او ځینې ټي ټي پي ته لاړ شي او ځینې لاړ شي صاحب مهربانه بلوچ مجاهدینو ته کاکړ صاحب مهرباني سلامونه ومنئ ټول دوستان خدای دې ټول جوړ روغ اوسئ صاحب تا خو سخت پاکه خیالي ستړی مسې څرنګه داسې واړه واړه خبرې دې راایستلي دي زه د ولسوال صاحب په نمایندګۍ راغلی یم با وسکه څنګه راځل تا نه اورو نه کاکړ صاحب خوږ بشي پام نه کړه وراده د ستاسو ټولو سره زه کار لرم زه ولسوال صاحب ما ملګری ده زما فالوور ده زمونږ څه دښمن دی زمونږ هم ملګری دی تاسو سره خو بانډار کوي خو تاسو د زړه بانډار نه ورسره کوئ ولا کاکړ صاحب دوه فولای وکړه یو دا د پاکستان نه موضوع افغانستان ته راوړل یو او دوهمه خبر ده چې غزنوي صاحب ته ناموسي کنځل وکړه دواړه به تاوري دي مهرباني وسته دغه په ځای بخنه غواړي حبیب صاحب ته کنځای وي نه اوس زه ته صرف دا وایم چې سبا د تاکس سره ولګوم کوي واجب د تاکس ولګوم او هغه ستا په اخلاق کاکړ صاحب بخنه غواړي وای تاج اخلاق او پر د کاکړ صاحب یې غدل ته کنځای ورته وکړه ته دغه نمائندګي به څوړ کړي یعنی ته اخلاق هم د رقم دی لکه دیغه او دغه تو دیغه په نمائندګي تر راغلی هغه یو خبره وکړه له خوښه نه و چې وای دغه سی ویلې وای ځکه یو معمولی خبره دغه په ذهن باندې راتله که څه هم موږ تاسو په اصطلاح باندې ډیره بده خبره ده په پښتنو کې چې د چا مور کنځي او بده خبره ورته کوي خو خیر ولسوال صاحب کشکې راغلی وای او دا موضوع سره تر اخره پورې بحث کړی وای ځکه ولسوال صاحب د افغانستان د ولسوال صاحب کاکړ صاحب محترم ولسوال صاحب موږ د پاکستان جغرافیه تعریف کوله وسه ته تعریف کوم ته وګورئ سو مهرباني د پاکستان جغرافیه یو تور داغ دی دا موږ تاسو پوهیږو د چا د طریقې څخه جوړ شوی څنګه جوړ شوی دی موږ تاسو د پلورو 2 کیلومتره مساحت لري شاوخوا کوم ولایت دغه خو یې وای ور تور داغ ته ولاړ نه فدا محمد خان د پاکستان زه فکر کوم موږ د افغانستان فکر کوم لاس برابر نفوس لري شه هغه باندې نه ورته جغرافیه د جغرافیه نه د زما اوستا په ګټه باندې تمامه جغرافیه نیمه زما اوستا د خاورې څخه را جوړه ده نیمه د هندو د کشمیر څخه جوړه ده راګټه کې د بنګال خاوره ده تاریخ ته نور ځکه ډېر یو د شرم تاریخ لري یعنی خو نسته به خلاص نسته خپل په دې ځواني باندې یعنی داسې جوړه باندې نه قدر سره نسته یعنی خو به نسته د سی وای نسته زیشتونه بیا موږ بحث ولې پېکو بالکل باس په دې باندې کوو زموږ تاسو په سر باندې معاملې روان ده زموږ تاسو حیات ته خطر دی زموږ تاسو پښتنو په سر باندې روان دي یو مهمه ویډیو ما ته مخه تراغله د پاکستانی شناختی کارتونه ما فکر کوم چې دایڅ په درد نه لګيږي خو زه په اشتباه کې ما نن پرون یو ویډیو لیدل په دې باندې دا بینډي د څه پرې کیږي د چاړه کار کوي مال دا یو فزول شاید دا دومره خطرناک هغه د څنګه چیرته اندوانه پرې کې کدو پرې کې دا نرم شاباش نختکار پس راو بس غر بس ما بل ورځ ویډیو لیدل نو هر سړی باید واخلي او جب کې وساتي نور حالا کدي شي دی پاره د زمونږ د ننګرهار بادرنګ څنګه غوڅي بالکل جنرال صاحب د زمونږ د ننګرهار بادرنګ غوڅي من یار قوي بادرنګ نسی غوڅولای خو کمزوري غوڅي مقصد پام کاکړ صاحب نو د پالیسۍ باندې وګړه دا کوم دیني علما چې کوم وجني په شهادت رسي دغه په تړاو باندې وروره دغه زموږ تاسو مسولیت ته علما خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي او د پاکستان د ریاست شروع پکړه د وروره په دغه یو هفته کې تقریبا 15 شپږ غټ جهاد علما په شهادت ورسول ورور مهرباني شنواری صاحب ما ته فکر کوم تیر شپه ډیر مفصل بحث ور باندې وکړ او ما ډیر یو دوستان ته پیغام پښتو ورکړ دا موضوع زه فکر نه کوم پاکستان ودې ته اهمیت ورکړي چې څوک دیني عالم ده یا څوک په دې خاوره کې وسیږي هغه ته خپل پلان او خپل کوم پالیسی چې لري هغه تطبیقي یالته د هغوی
داسې درته ووایم چې د افغانستان د 45 کلن د جګړې هاخوا څخه تر اوسه پورې خپل دوستان هم که پکښې کې وه هغه خپله د بینه یوړله خپله یې د بینه وړي دي دې د مخه چې په افغانستان کې هغوی څومره زیات خیانتونه کړي وو افغانانو باید حساب ورسره کړی دوی خپله ورسره حساب په دې خاطر وکړ چې نور د دوی په ګټه باندې تمام نه وه د دوی د وطن د دوی د جغرافیې د دوی د قوانینو د دوی څه چې په اسلام آباد کې زه فکر نه کوم چې هلته اسلام ډېر زیاته خلکو ته مهم وي یا څه چې اسلام آباد کې هغه د دوی لیډران چې دي لیډرشپ چې دی